أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. دی آیت مبارکه کې شپږ جملې دي. هر جمله کې هغه جدا جدا حکم بیان کړل شوی دی د قبله متعلق. فرمای قد نرى تقلبا، یقینا لیدلو مونږه بار بار اوریدل وجه کا د مخستا فی السماء اسمان طرف تا. حدیث شریف کی راځي چې یهود وادا اعتراض کولو چې دا پیغمبر زمونږ دین نه مني او مونږ زمونږ قبله ته کوي او د ابراهیم علی السلام قبله دا بیت الله شریف وو. نو د دې د وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه ارزو دا وا چې زمونږه قبله دی هغه کعبۃ الله وي، لیکن د دې خبره احساس نبی علی السلام ته وو کومه کدا قبله الله تعالی بدل کی دا يهود خو فاروغه خبره کی آغا خبری روباسی، دا خو ډیر غټ انتشار جوړ شي او غټ اعتراض بدویل پلاس ورشي. نو نبی علیہ السلام به د دین یریدو چې چیرې دا قبله بدل شي نو یو لوی مسله به جوړ شي. نو فرمایي چې یو کرته جبرئیل علیہ السلام ته نبی علیہ السلام تذکرہ وکړه. جبرئیل علیہ السلام فرمایل چې تا دعا وغواړه. نو فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبله د بدلولو دعا ونه غوښتله د حیا د وجنه، یعنی کم چې مقربین د الله تعالی مقرب بندگانی هغوی اکثر ډیر کم اغا د خپل ارمان اظهار الله تعالی ته کوي. عام طور داغو منشای رضا بالقضاء، یعنی څنګه چې الله تعالی کې بس د شي زمو خوخه ده، خپل مرزي نه خوخی، خپل مرزي د الله د مرزي تابع کړي. نبی علیہ السلام دا دعا غختل خوخ نکړل د حیا د وجنا. نو الله رب العزت د خپل طرف نه او فرمایل چې مونږه بار بار استا اسمان طرف ته قتل. جبرئیل علیہ السلام چې لاړو نبی علیہ السلام با اسمان طرف ته بار بار نظر چوتیدو. چیرې ما جبرئیل علیہ السلام ته د قبله د بدلیدلو خواهش ظاهر کړی دی، نو څه پیغام خو به خامخا راځي. نو الله تعالی فرمایل چې مونږ لیدل ستا بار بار د مخ اوریدل اسمان طرف ته. فلنولینک قبلة ترضاها، نو وبګرځو مونږ ستا لپاره هغه قبله چې ستا خوښه ده. دی اوله جمله کې د نبی علیہ السلام د زړه کیفیت او خواهش بیان شو. دویمه جمله کې ګویا چې د نبی علیہ السلام سره وعده وکړل شو چې ستا قبله به موږ بدل کو. فول وجهک شطر المسجد الحرام، په دې جمله کې صرف نبی علیہ السلام ته د قبله د بدلیدلو حکم وکړل شو چې تو وګرځو خپل مخ مسجد حرام طرف ته. شطر طرف فرمای کې چری دا شطر لفظ پدې کې نه راغلی نو بیا با
په امت باندې ډیره ګرانه وه. بیا بعینه بیت الله ته او مسجد حرام ته بعینه مخ ګرځول متوازی مساوی مخ ګرځول دا بیا ضروری وي. دا شطر لفظ چې دی په دې کې دا گنجائش راووتلو چې بس طرف دغه پکار دی. نو د دې د وجې نه فرمای چې د 45 د زاویې پورې که په قبله کې هغه وجود وګرځي نو دا فرق نه کوي. نو فرمای چې وګرځو خپل مخ مسجد حرام طرف ته. د مسجد حرام خلق با بیت الله ته مخ ګرځي او په مسجد حرام کې چې دنه سوکي دی به پورا وجود بیت الله طرف ته ګرځي. د هغې د وجې نه په بیت الله شریف کې دنه سپونه د مانځه چې دا بالکل په دایره کې چې د هر کس مخ او وجود دا بالکل بیت الله طرف ته متوازی راشي. او د مسجد حرام نه بهر بیا سپونه چې دا به سیده جوړیږي طرف د بیت الله ته به ګرځولی کېږي. بعینه بیت الله طرف ته تاویدل ضروري نه دي. او فرمایي چې د حرم نه چې کوم بهر خلک دی او به حرم طرف ته مخ ګرځي. نو فرمایي چې وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم دل کې ټول امت ته حکم بیانېږي. اول جمله کې صرف نبی علیہ السلام ته د قبله د بدلولو حکم وشو او دې جمله کې پوره امت ته د قبله د بدلولو حکم کوي. او دغه شانتي هر ځای چې تاسو یې د مکان عموم بیانوي، که تاسو په مدینه کې او که په سفر کې او که په بل ځای کې په هر ځای کې چې وای نو مخ با په مانځه کې بیت الله طرف ته ګرځوي. نو فرمای وحیث ما کنتم چرته چې تاسو یې فولوا وجوهکم وګرځوئ خپل مخونه شطره په طرف د دغه مسجد حرام باندې. وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم دی جمله کې دا بیت الله شریف د قبله د تحویل یو علت او دلیل هغه بیانېږي. نو فرمایي چې دا قبله چې مونږ کوم هغه بدله کړله دا مونږ د دې دپاره بدله کړله چې کم خلکو ته کتاب ورکړلی شی د یهود او نصرانیان داو په کتابونو کې دا خبر راغلی دی چې نبی آخر زمان داغه د علاماتو نه یوه علامه دا ده چې دی بلاول بیت المقدس طرف ته مونځ کوي او بیا به دته حکم کیږي بیا به د عینه پس هغه بیت الله طرف ته دوی مونځ کوي. دا د نبی آخر زمان د علاماتو نه یو علامه ده. نو فرمای چې مونږ چې ستا دا قبله بدله کړله د دې خبرې اهل کتابو ته علم دی چې دا قبله بدلیدل برحق دی، دا درست دی، دا د پیغمبر د حقانیت نښه ده نه چې د پیغمبر د باطل کېدلو نښه ده. لکه څنګه چې یهودو نصرانیانو د دې نه غټه ایشو جوړه کړله او دومره پروپیګنډې وکړلې چې د هغه غلطو پروپیګنډو د وجې نه ډېر مسلمانان کمزوري ایمان والا مرتد شول او د هغه پروپیګنډې ښکار وګرځېدل. نو فرمای چې یقینا کسان چې کتاب ورته ورکړلی شوی دی هغوی پوهیږي چې دا قبله بدلیدل برحق دی
من ربهم او دا د الله طرف نه حکم دی وما الله بغافل عما يعملون الله تعالی فرمایي چې دوی چې دا کم پروپاګاندا کوي حق پټي او پکار خداو چې دوی په خپل ایمان راوړي وي نو دوی ایمان را نه وړلو او د نورو خلکو د گمراه کولو کوشش کوي نو دوی تاغه د علم پکار دی چې الله تعالی ستاسو د عمل نه غافل نه دی ستاسو اعمال د الله تعالی هغه په دوړان دي ستاسو سره به د هغې حساب کولی کېږي قد نرى یقینا لیدلو مونږه تقلب وجهک بار بار اوریدل د مخستا فی السماء اسمان تا فلنولینک نخامخا وبګرځو مونږ ستا دپاره قبلتن هغه قبله ترضاها چې خوښه ده ستا فول وګرځوه وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم او چرته چې یې تاسو نو وګرځوئ تاسو خپل مخونه شطره په طرف د دغه مسجد حرام باندې وان الذين اوتوا الكتاب یقینا کسان چې ورکړل شوی دی ورته کتاب لا يعلمون یقینا دوی ته د دې خبرې علم دی انه الحق چې دا قبله بدلیدل برحق دی من ربهم او د الله تعالی د طرف ندی وملا او نه دی الله تعالی بغافل غافلا ناخبره اما د هغه سنا یعملون چې دوی هغه کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې پروردگار د دې سره زموږ محبت او د عمل شوق پیدا کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين